وخت مو په خیر. د ملي امنیت رئیس وایي افغانستان کې د 9 سلنه بریدونو مسؤلین طالبان دي. احمد ضیا سراج ویلي تیر کال په افغانستان کې شاوخوا 18200 حملې شوي چې د ډیریو عاملین نیول شوي دي. د عامه روغتیا وزارت 4 کارکونکي د رشوت اخیستلو په تور ونیول شول. د معلوماتو له مخې په نیول شویو کسانو کې د عامه روغتیا د وزیر ورور، د کاکا زوی، د خاله زوی او مشاور شامل دي. ننګرهار کې د 8.5 میلیونو افغانیو په ارزښت د شپږو پروژو چارې پیل شوې. په دې پروژو کې د 2 سړکونو اسفالت کول، د 3 سړکونو جغلاندازي او د 1 کانال پاک کول شامل دي. په تیرو 24 ساعتونو کې په هیواد کې د کرونا وبا 183 مثبت پیښې ثبت شوي دي. عامه روغتیا وزارت وایي چې په دې موده کې 10 تنه د کووډ-19 ناروغۍ له امله مړه او 101 نور ترې بیرته رغېدلي دي. او سږکال ټوله نړۍ کې 50 خبریالان وژل شوي دي. د بېپولي خبریالانو کمیټه وایي د وژل شویو خبریالانو ډېر شمېر په افغانستان، پاکستان، هند او مکسیکو کې دي.